څو ورځې کېږي د انډیا او د پاکستان تعلقات بیا خراب شوي دي. اوس انډیا پاکستان ته دا دمکي ورکوي وایي اوبه د باندې بندوم. مسله اصل کې څه ده؟ آیا انډیا اوبه بندولی شي او که نشي بندولی؟ د هغوی سره دومره اختیار دومره پاور شته چې هغوی په پاکستان باندې د دریابونو او د اوبه بندې کړي. او مسله د څه د وجې نه راله چې انډیا دا قسم دمکیانې ورکوي چې زه په تا باندې اوبه بندوم. ګوره داسې وشوله په کشمیر کې د نن نه څو ورځې مخکې یو دماکه وشوله. په دغه دماکه کې 26 انډین مړه شو، قتل شو. د دغه دماکې نه وروسته په انډیا کې د پبلک د طرفه یو شور جوړ شو، یو پریشر جوړ شو په حکومت باندې چې دا دماکه څنګه وشوله، چا وکړه. اوس په دغه وخت کې د انډیا وزیر اعظم مودي چې دی نو هغه د سعودي عرب په دوره باندې کله چې دا دماکه وشوله نو مودي د سعودي عرب هغه دوره مختصر کړه او زر زر ځان راورسوه، دلته یو اجلاس راوغوښتو، یو میټینګ یې وکړو. اوس بغیر د څه تفتیش نه مودي د دې الزام په پاکستان باندې ولګ چې دا دماکه کومه وشوله، دا حمله کومه وشوله، دا پاکستان په موږ باندې وکړه. او داسې اکثر کیږي چې په هندوستان کې کله هم څه دماکه وشي، څه واقعات وشي، نو انډیا دغه الزام په پاکستان باندې تړي. خو دا ضروري نه ده چې هلته کومه دماکه وشوه دا ټولې پاکستان کوي، نه داسې نه ده. خو بهرحال بیا هم تاسو ته مو ویل چې په هندوستان کې کله هم داسې څه حالات راشي نو هغې الزام د ټول اول په پاکستان باندې ورتړي. حسب معمول کله چې دا دماکه وشوله نو مودي بغیر څه د تفتیش نه د دې الزام په پاکستان باندې ولګاوه. او څنګه چې د دې نه مخکې په هندوستان کې په ممبئی کې د ټولو غټه دماکه چې شوې وه هم نو هندوستان اولنی الزام په پاکستان باندې ولګاو چې دا دماکه پاکستان کړې ده. خو بیا د هغه نه وروسته بیا چې کله تحقیقات وشو، معلومات وشو، نو هغوی دا تسلیم کړه چې دا دماکه ایز ا سټیټ په دې کې پاکستان نه دی انوالو، دا پاکستان په ریاستي طور باندې نه ده کړې، د پاکستان کسان په دې کې استعمال شوي دي. نو هغوی بیا تسلیم کړه. دغه شان دا دماکه وشوله، د دې الزام هم بغیر څه د تفتیش نه هغوی په پاکستان باندې ولګاو. هغوی د پبلک د عوامو له طرفه په حکومت باندې یو پریشر رالی، د هغه نه د دې دواړو تعلقات په خپلو کې خراب شو. اوس د دغه پبلک پریشر کمولو دپاره یو خو هغوی په پاکستان باندې د دې حملې الزام ولګاو، بل هغوی یو څو جلدي فیصلې وکړي. مودي د سعودي عرب د خپله دوره کینسل کړه او رالی انډیا ته، هلته یې میټینګ وکړو، په هغه کې یو څو اعلانات وکړو. هغه اعلانات د پاکستان خلاف څه خبرې وکړلې؟ یو خبره هغه دا وکړله چې په انډیا کې څومره پاکستانیان دي د دې فوراً ویزې کینسل کړلی شي او 48 غنټو کې دننه دی د انډیا پرېږدي او د دې ځینې دې وځي. دویم اعلان دا وکړو چې آینده دپاره مزید پاکستانیانو دپاره ویزې بند دي، بس پاکستاني ته به موږ نوره ویزه نه ورکوو. دا د هغوی دویم اعلان. دریم اعلان دا وکړو چې د پاکستان کومه سفارتي عمله هلته په هندوستان کې موجود ده د هغوی تعداد تقریبا 50 55 یا 60 پورې دی. نو دوی ویل چې دا تعداد کم کړي، دا د 50 60 نه راکوز کړي 30 35 ته یې راولئ، دا نور عمله ولېږئ واپس یې کړئ پاکستان ته. او د دې سره د هغوی چې کوم سفارتي خلک دی په پاکستان کې د هغوی نه هم نیمه عمله وغوښتله، ویل راځئ خپل وطن ته بس پرېږدئ، نیمې دلته پرېښوستل، نیمې وغوښتل. خو د ټولو نه غټ اعلان چې هغوی وکړو که نه، نو غټ اعلان په هغه کې دا دی، هغوی دا وویل چې موږ د سنتاس معاهده چې ده دا معطل کوو. اوس د سنتاس معاهده څه شی ده؟ په دې باندې خبره کوو. اهم خبره دا ده، هغوی وایي چې موږ په پاکستان باندې د اوبه بند. اوس هندوستان آیا دا اوبه بندولی شي که نشي بندولی؟ د هغوی سره دومره کیپیسټي، د هغوی سره دومره پاور شته دی چې یک طرفه دومره په جرأت سره فیصله وکړي چې پاکستان باندې د اوبه بندې کړي. آیا دا پاسیبل ده که نه؟ دا سنتاس معاهده څه شی ده؟ ګوره سنتاس معاهده باندې م زه پوهه کړم د راروانې نه د هغه وخت نه د هندوستان او د پاکستان په اوبو باندې جګړې. نو دغه د اوبو جګړې د وخت نه راروانې دي. داسې وشوله چې په 1960 کې یو ځل بیا راوچته شوله. چې دا راوچته شوله نو د دې جګړې منځته رالی ورلډ بینک رالی. ورلډ بینک د دې منځ ته د ثالثۍ کردار لري. اوس ورلډ بینک د دې دپاره دې دواړو ملکونو په منځ کې یو معاهده وکړله. په هغه معاهده کې داسې وکړله چې 6 دریابونه دي. په دغه 6 دریابونو کې دا 3 دریابونه هندوستان ته ورکړه چې دا ستاسو دي، 3 چې دي هغې ته پاکستان ته ورکړه چې دا ستاسو دي او په دې باندې ستاسو کاڼ. دغه د اوبو تقسیم چې په 1960 کې وشو او د ورلډ بینک په نگرانۍ کې وشو، دغه ته ویلی کېږي سنتاس معاهده. او دا په ټوله دنیا کې یو کامیابه معاهده ومنلی شوه چې دا دومره په بهترینې طریقې سره د اوبو د تقسیم وشو. خو تاسو ته ما وویل کله چې د هندوستان او د پاکستان حالات خراب شي نو هغوی اکثر د اوبو د دریابونه ایز هتیار استعمالول غواړي، به طور هتیار. چې کله د پاکستان او د انډیا کشیدګي راشي که نه نو هغوی وایي موږ د باندې اوبه بندوو، کله وایي د اوبه د باندې در پرېږدو وړوم ټول د مخې سمړو سیلاب درته جوړوو، کله وایي در باندې بندوي. اوس دغه اوبه که چېرته په پاکستان باندې بند کړلی شي نو د دې څه نقصان شته که؟ غټ نقصان دا پاکستان ته چې کومې اوبه راځي همدغه 3 دریابونه دي کوم چې د انډیا نه راوتلي دي.
نو د پاکستان باندې که چېرته دغه اوبه بندې شوې نو پویه دا شي چې پاکستان یو ادیره به جوړه شي. مطلب دا دی چې دلته دا کومه زرخیزه ځمکه چې ده که نه دا به بنجر پاتې شي، ځکه چې د اوبو نور بیا څه شته دی نه، نو د غلې او د فروټو او څومره سبزیانې چې دي د ټولو قحط راتلی شي په دې باندې، ځکه چې ستا ځمکه به بنجر جوړه شي. نو یو غټ اثر د دې په پاکستان باندې شته دی. الریډي پاکستان د دې مسایلو شکار دی. بیا به دلته د غلې، د غنمو، د جوارو، د چاولو د دې مسله به پاکستان ته راځي، د فروټو مسله به راځي، د سبزیانو مسله به راځي، ځکه چې ستا 75% زرخیزه ځمکه چې ده هغه د دغه اوبو نه کور کېږي. نو د دې پاکستان ته یو ډېر زیات غټ نقصان شته. خو آیا د انډیا دپاره اوس داسې پاسبل ده چې هغوی د اوبه بندې کړي؟ دا ډېر زیات مشکل کار دی. انډیا دپاره دا انتهایي ډېره زیاته مشکله ده چې هغوی داسې یو غټ سټپ والي او دا اوبه بندې کړي، ځکه چې دا یو بین الاقوامي معاهده شوې ده په 1960 کې، او د دې په منځ کې تاسو ته ما وویل ورلډ بینک ناسو، ورلډ بینک دا معاهده کړې ده. که چېرته دوی یک طرفه دا وغواړي چې دا معاهده موږ کینسل کوو، دا ختمو، نو د دې منځ ته به بیا ورلډ بینک راځي، بین الاقوامي چې کومې ادارې دي هغوی به بیا منځ ته راځي چې تاسو څنګه د دې بین الاقوامي معاهدې دومره غټه او کولاو خلاف ورزي کوئ. نو دا د انډیا لپاره ډېر زیات مشکل دی. بله خبره دا ده چې کله په هندوستان کې انتخابات کېدل، مودي الیکشن لړاو، نو مودي په خپله ناره کې دا خبره کړې وه، ویل که زه چېرته رالمه نو ویل په پاکستان باندې اوبه بندوم، دا دریابونه چې کوم ویل پاکستان ته روان دي دا بند. دا خبره هغه په خپل کمپین کې کړې وه چې دا خبره وکړله، نو ودین 1 ویک په هفته کې دننه د چاینا د طرفه دیو ته جواب میلاو شو چې که تاسو اوبه بندې کړلې په پاکستان باندې نو موږ به په تاسو باندې بندو، ځکه چې کومې اوبه هندوستان په پاکستان باندې بندول غواړي، دغه اوبه خو د هندوستان نه راوځي پاکستان ته راځي، خو د دې مین سورس اصل کې په چاینا کې دی. دا د چاینا نه دا اوبه راځي هندوستان ته، او د هندوستان نه بیا راځي پاکستان ته. نو که چېرته هندوستان ووایي چې زه دا اوبه په تا باندې بندوم هلته د چاینا له طرفه، نو په دې کې د چاینا یو غټ رول دی، یو مین کردار دی، ځکه انډیا داسې آزاد او ډاډه سټپ نشي اخیستلی. دا داسې ده لکه ګوره مثال دا پاکستان دی او دا انډیا ده، د دې انډیا نه مثال د اوبه راځي پاکستان ته داسې، نو که چېرته د انډیا ووایي چې زه دا اوبه په دې باندې تاسو ته بندوم، زه ډیمونه جوړوم یا د دې اوبو دا رخ دی بل طرف ته اړوم، خو پاکستان ته اوبه نه ورپرېږدم، نو د دې اوبو سورس اصل کې دلته د چاینا نه بیا راغلی دی. د دې مین کم سورس چې دی که نه هغه د چاینا د لداخ نه راوتلی دی. نو که چېرته چاینا اوس هندوستان ته ووایي چې ته دلته اوبه بندې، زه دلته تا ته بندوم، نو په دې کې د چاینا یو ډېر غټ رول دی، اهم کردار پکې د چاینا دی. نو د دې د وجې نه انډیا داسې سټپ اخیستلی هم نشي، د هغوی دپاره ډېر زیات مشکلات دي، ځکه چې په داسې مسایلو کې، په داسې حالاتو کې چاینا اکثر د پاکستان ملګرتیا کوي. اوس د دې مسلې حل څه دی؟ ګوره کله چې د دې دواړو ملکونو حالات خراب شي، دی یو بل ته دمکیانې ورکوي، دی فایر هم کوي، دی سرجیکل سټرایکس هم کوي، دی جازونه هم دی خوا راړی، دی اخوا هم اړی، دا هر څه کېږي. خو اوبه بندول چې دي دا انتهایي ډېر زیات مشکل کار دی، ځکه چې دا بین الاقوامي معاهده شوې ده، او په دې کې که چېرته انډیا د اوبو بندولو کوشش وکړي نو پاسبل د امکان شته دی چې چاینا دې ورته مخې ته راوځي او هغه خپل کردار ادا کړي، هغه وایي چې ته بندې زه تا ته بندوم. نو دا فیصله انتهایي ډېره زیاته، چلو دی اوبه په پاکستان باندې بند هم کړي، نو بیا به د پاکستان سره کم اپشن، یو غټ اپشن چې دی که نه هغه انټرنیشنل کورټ اف جسټس دی، عالمي عدالت انصاف. مطلب دا دی چې د بین الاقوامي چې کوم عدالت دی هغه ته لاړ چې خپل کیس هلته وکړي چې دا د یو بین الاقوامي معاهدې خلاف ورزي ده، دوی په موږ باندې اوبه څنګه بندوي. نو د دې په منځ کې تاسو ته ما وویل ورلډ بینک ناست په 1960 کې دوی دا فیصله په اسانۍ سره نشي کولی، دا انتهایي ډېره زیاته مشکله ده چې هغوی داسې غټه فیصله وکړي او په پاکستان باندې اوبه بندېږي.